رحمان ډېر دی، دغه نعمتونه ډېر دي، دغه پیرزویونه ډېر دي په بندګانو باندې، هغه مهربان ډېر دی، همغه د حمد او ثنا قابل دی. رب العالمین د ټول عالم رب دی، د ټول عالم خالق او مالک او حاکم. رب وی خالق مالک او حاکم دی، د ټول عالم خالق او مالک او حاکم دی، ټول عالم پیدا کړی. عالم ما سوى الله ته وي، الله نه بغیر چې څومره خلق دي دا ما سوى الله، دا عالم دی، د عالم خالق امغه دی، مالک هم امغه دی، حاکم هم امغه دی، حکومت هم په دې عالم باندې هغه کوي. ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه. حکم او د حاکمیت اختیار نه دی مگر الله لره دی. امر ان لا تعبدوا الا اياه، هغه خپل بندگانو ته دا حکم کړی دی چې زمانه بغیر د بل چا بندګي ونه کوي، زمانه بغیر د بل چا عبادت ونه کوي، زمانه بغیر د بل چا اطاعت ونه کوي، زمانه بغیر د بل چا پیروي ونه کوي. زما اطاعت وکړي، زما بندګي وکړي. هغه رب دی، هغه خالق دی، هغه حاکم دی، حکم دا هغه دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. الله نازل شوی کتاب باندې څوک فیصله نه کوي، اخو الله حاکمیت چیلنج کوي، الله حاکمیت چیلنج کوي، دا کافر دی. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون. څوک چې الله په نازل شوی کتاب باندې فیصله نه کوي، دا الله حاکمیت چیلنج کوي، ظالمان دي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. څوک چې الله په نازل شوی کتاب باندې فیصله نه کوي، هغه فاسقان او سرکش دي. په خپل شخصي ژوند کې، په خپل شخصي معاملاتو کې د الله په قانون باندې فیصله کول پکار دي، او په خپل اجتماعي معاملاتو کې، ملکی معاملاتو کې، اجتماعي معاملاتو کې، د مملکت په معاملاتو کې د الله په قانون باندې فیصله پکار دي. چې موږ وایو د الله په قانون فیصله پکار دي، عام طور باندې د خلکو ذهن تدازي چې حکومت په دې باندې مکلف دی چې قضاګانې او عدالتونه د دې پابند کړي چې په شریعت باندې د فیصله وکړي. دا خبره صحیح ده، خو د هغې نه مخکې دا اهمه مسله ده چې سړی په خپلو شخصي معاملاتو کې د الله قانون باندې فیصله وکړي. په خپل کور کې چې میراث تقسیموي، د الله په قانون باندې تقسیم کړي، د خویندو د لورګانو برخه ورکړي، د ښځو برخه پکې ورکړي، د کمزورو برخه پکې ورکړي. چې خپل کور کې واده جوړېږي چې د الله د شریعت او د الله د پیغمبر په طریقه باندې وکړي. چې خپل کور کې مړی پیدا کېږي چې د الله او د پیغمبر په طریقه باندې وکړي. چې د خپل تجارت او تجارت کوي چې د الله او د پیغمبر په طریقه باندې وکړي، د الله د پیغمبر د شریعت پابندي پاږي کوي چې د حلال او د حرام. سلګونه شخصي معاملاتو کې انسان مخامخ کېږي دې سره چې دا د الله حکم دی او دا د الله او د الله د پیغمبر نافرمانی ده. د پکار چې هلته د الله حکم ومني، او که ده ونه منه د دې آیت لاندې راغی چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. خپل خپل حالات مطابق به د باندې دا درې آیتونه کې یو نه یو چسپان کېږي، یو نه یو به په باندې تطبیق کېږي. د الله د حکمونو مخاطب تش حکومتونه او ادارې نه دي، د الله د حکمونو مخاطب عوام هم دي، د الله د حکمونو مخاطب کفار هم دي، د الله د حکمونو مخاطب مسلمانان هم دي، د الله د حکمونو مخاطب قومونه دي، او د الله د حکمونو مخاطب انسانان او افراد هم د الله پاک د حکمونو مخاطب دي، هغه هم د الله د حکمونو مخاطب دي. یو طبقه په دنیا کې چې الله پیدا کړی د عقل او شعور ورکړی، هغه الله پاک د دې نه مبرأ او د دې نه پاکه کړی نه چې هغه د الله د حکم پابند نه، او هغه د الله د حکم مخاطب نه. د دې عالم رب دی الرحمن الرحیم، رحمان دی په خپلو بندګانو باندې، مهربان دی په خپلو بندګانو باندې. مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې بادشاه دی او د قیامت د ورځې واکدار دی، او هغه ورځ باندې به ټولې فیصلې د هغه په لاس کې. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اوازونه به د رحمان د ویرې نه ټیټ شي. هلته د رحمان ذکر وشو، اوازونه به د رحمان د یرې نه، د رحمان د دبدبې نه. رحمان دی خو دبدبه شته ده، رحمان دی خو جلال شته نه، جلیل الشان دی او عظیم الشان دی. د هغه د جلال او عظمت د وجه نه، د هغه د روب او دبدبې او د هیبت د وجه نه به اوازونه ټیټ شي د آخرت په ورځ باندې. فلا تسمع الا همسا، ته به نه اورې مګر کشار. همس دې ته به چې سړی لاس په تیږه باندې کېږي او کشي کي، د هغې نه چې کوم آواز پیدا شي دغه ته همس وایي. فلا تسمع الا همسا، هغه مالک دی، هغه به فیصلې کوي، هغه چې څوک کوم خواته بیایي همغه طرف ته به بیایي. ایاک نعبد و ایاک نستعین،
من ستا عبادت کو او تانا کومک غواړو تانا مدد غواړو تانا مدد او کومک غواړو او ستا عبادت کو چې ته رحمان مې رحیم مې آخرت اختیارات هم ستا په لاس کې دي او د ټول عالم رب مې د خپل ځای تقاضا کوي چې سړی دغه بندګي وکړي دغه بندګي دې وکړي دغه اطاعت دې وکړي دغه خبر دې ومني وإياك نستعين او خاص تانا مدد غواړو إياك نعبد دا معنا نه ده چې موږ ستا عبادت کوو إياك نعبد معنا ده چې موږ صرف او یوازې ستا عبادت او بندګي کوو بندګي دې څنګه مرکب شوې ده حافظ ابن تیمیه رحمه الله په خپل کتابونو کې لیکلي چې خوف او رجا او محبت یو ځای شي دنه بندګي جوړ شي چانه ته ویریږي د چا په غیبی طاقت باندې قائل چې د غیبی طاقت او غیبی قوت لري غیبی سلطه لري ما مریضوي شي ما مړ کوي شي زما ټول قسمت او تقدیر ګډوډوي شي او خرابوي شي ما د فقر او لږ سره مخامخ کوي شي ما وړاندوي شي ما شلوي شي ما شوټوي شي ما مریضوي شي سر غیبی قوت دی او غیبی طاقت دی خوف دی چې غیبی سلطه باندې تقایل شي چې سره غیبی قوت او امیدونه نمتي او محبت د مسره دغه درې ور شیان چې وځي شي دغه عبادت شي الله عبادت او الله د بندګۍ مطلب دا دی الله سره محبت وکړي موږ ستا عبادت کوو تاسو سره محبت کوو تاسو سره مینه کوو همدا تانه ویریږو همدا تانه امیدونه هم دا تانه دي امید هم دا تانه دي او یره او خوف هم دا تانه دي امید هم تانه دي او محبت هم تاسو سره دي إن الذين اتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله كم خلقوا چې الله نه پرته او د الله نه بغیر نو خلق په خدای باندې نیولي يحبونهم كحب الله هغه سره محبت کوي لکه څنګه چې محبت الله سره پکار دی والذين آمنوا وأشد حبا لله او کوم خلکو چې ایمان راوړی په الله باندې هغه الله سره محبت ترچنه دی مسلمان د ټول محبتونو مرکز الله سره محبت کوي پیغمبر سره ځکه کوي چې الله ویلي دي صحابه سره ځکه کوي چې پیغمبر ویلي دي او پیغمبر بارکه الله ویلي دي دا دین سره ځکه کوي چې الله ویلي علما سره صلحاء سره اولیاء الله سره محبت د ایمان نه خلا خدا د محبت محور او مرکز الله دی چې څوک الله ته څومره نږدې هغه ته موږ محبت هغه سره موږ مینه د الله دوستانو سره نیکانو سره اولیاء الله سره صلحاء سره علما سره بغض دا کفر او عاقبت او انجام د خلکو خاتمه د خلکو په کفر باندې کیږي چې کوم اهل الله سره او اهل دین سره بغض کوي اهل دین سره بغض کوي حدیث کې راغلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی حدیث قدسی د من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې زما دوستان سره دښمنی کوي ما غدر جنگ اعلان کړی دی د الله د جنگ اعلان یو سودخور سره دی چې قرآن کې الله کړی یو د الله د جنگ اعلان الله هغه خلکو سره کړی چې د الله د اولیاء سره او د الله د دوستانو سره بغض کوي مجاهدینو سره بغض کوي علماء سره بغض کوي صلحاء سره بغض کوي امر بالمعروف او نهي عن المنکر کوونکو خلکو سره بغض کوي الله والا او اهل الله او اهل القرآن او اهل الدین سره بغض کوي د اهل دین لباس بدش د اهل دین شکل بدش د اهل دین ناس ته پاسته بدش اهل دین سره نسبت او تعلق باندې شرمي د خلکو خاتمه په کفر باندې کوي خوف دې په دې باندې